هغه لاره چې خوست او لویه پکتیا له یو او بل سره نښلوي چې له اوسنۍ اوږدې او ستړي کوونکې لارې څخه تقریبا 36 کیلومتره لاره لنډوي. دا هغه لویه لاره ده چې د دریو ولسوالیو قلندر، موساخیل او جانخیل ولسوالۍ خلک ورباندې تګ راتګ کوي. دغه له کړاوونو ډکه لاره چې د تیر حکومت پر وخت یې د لارې د جوړېدو غوښتنه هم شوې وه، خو لا هم هماغسې خرابه پاتې شوې ده. خلک یې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. دوی خپل ناروغان پر وخت تر روغتیایي مرکزونو نشي رسولی او ځینې یې آن په لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو دا ځل د منګلو لوی قوم یا د ستونزو ته د پای ته رسیدو لپاره مټې رانغښتې دي تر څو په خپلو مټو د دغه ولسونو د اسانتیاو په خاطر د یو لوی پل پروژه پیل کړي. د دغه پل مسؤل وایي دا چې خلک او مسافر له اوږدې لارې ستړي وي نو د دغې لارې پر مټ به د پکتیا او کابل مزل په دې لنډه لاره ترسره کوي، ځکه چې دغه لاره د پخوانۍ لارې په پرتله ډیره لنډه ده. دا چې 80 زره خلک د دغه دریو ولسوالیو د دغه د پله یا د دې مسیر د دغه سړک نه ګټه وخلي، بلکې دغه مسیر ډیر مهم په دې ده چې پکتیا او خوست سره نښلوي. که چېرته دغه پلونه جوړ شي په دې سړک په دې مسیر نه چې کوم پلونه دي، همداشان مهم پل دغه د غلانګ پل دی، نو ډیر خلک ډیر مسافر به بیا د کوبل د تاک د پوره همدغه لار غوره کوي او په دې لار به تاک شي، ځکه چې د اوسنۍ لارې نه چې اوس خلک تاک ورتاک په لري د زدرونو لار چې دو هغې نه دغه لار 30 کیلومتره نږدې دو. همدارنګه باوري منګل وایي چې یاد پل په 2019 کال کې د تیر حکومت لخوا منظور شوی و چې د ځینو مشخصو کسانو لخوا یوازې په وعدو باندې غولول کېدل او کارونه یې نه ترسره کېدل. دا چې په جمهوریت کې تر مهمترینو پروژې بله پروژه داسې نه ده پاتې شوې، خو ستونزې خو ډېرې دي، یادوري اوس نشم کولی، خو فقط دومره به وایم چې موږ دغه پل یا دغه پروژه د بعضو رقابتونو له وجې تش په وعدو پاتې شوه، د چارواکو ژمنې تش ژمنې پاتې شوې. بل خواته د دغه پل کارکوونکي هم خوښ دي چې داسې یو لوی کار ترسره کیږي او په دې کې ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې او خلکو ته یې هم ډیره ګټه رسیږي. د منګلو قوم په غلانګ ساحه کې یو ستره پروژه په مخ وړي. خدای دې وکړي چې دا پروژه په ښه ترتیب په ښه اصولو سار ته ورسیږي او موږ ډېر خوشحال یو چې خپله کاریګرۍ مکتب کې پیدا کیږي او کوم خوشحال دی چې دغه پل په مخ ایسي. موټر چلوونکي وایي چې پخوا له سختو ستونزو سره مخ وو ځکه دوی پر وخت خپلو کارونو ته رسیدګي نشوه کولی، خو دا ځل د دغه ګام هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې همکاري یې وکړي. الله موږ ډېر ورته خوښ یو، سخت دومره ورته خوښ یو چې په زړه کې یو غړوالی چې موږ دغې سیلابونه ډېر په تکلیف یو، بیخي امکان نشته، مثال اوبه راغله، مثال دلته مرزون وي، ټوټه وي، جګه وي، خبره نه پوهېدی، بس دلته وي لوړ وي، مثال تکلیف سره ډېر مخامخ وي خلک. بس موږ د خلکو نه دا خواهش لرو مثال چې دوی ښه کومک وکړي. دا د خوړ پورې غاړې د ښوونځي شاګردان دي چې د ډیرو اوبو څخه راپورې کیږي. ځینې یې د اوبو په منځ کې لویږي او ځینې یې بیا په غېږو کې له اوبو راپورې باسي. دوی هم له ستونزو کړېږي او د دغه پل د ژر جوړولو غوښتنه کوي. بله ورځ چې راتلم لوس به مات شو، اوبو کې وغورځېدم، هلته خواړه وځي، موږ ته پال جوړ کړي چې په پرې کېږو، موږ مکتب ته نه شو تللی. موږ چې مکتب ته ځو ډېر په تکلیف ځو، خوار چې روزې موږ تللی نه شو. موږ د حکومت نه دا هیله لرو چې موږ ته دا پال جوړ کړي چې ښوونځی پاسونه ووایو. بلې خواته دغه کس د دې لپاره سرې ګرمۍ ته ولاړ دی چې د لارې په سر له موټر چلوونکو 10 افغانۍ راټولې او د پل د جوړولو برخه کې ورنه استفاده وکړي زیار ګالي. زه دلته چې ولاړ یم، زه د منګلو د موټرو د
هر یوه موټر نه په پرچه لاس یا 100 روپۍ مو ته ورکوي چې دا د یغلنګ پل په جوړ شي د منګلو ته خدمت وکړو. د یادولو وړ ده چې هر اوړی د سختو بارانونو له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وي چې دې چارې د دغه دریو لویو ولسوالیو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه ور اړولي دي چې دغه مشکلاتو ته په کتو د منګلو قوم په خپلو خواریو دغه پروژه روانه کړه.